ګلالو زده کوونکو د مایکروسافت اکسل درسونو لړۍ ته ښه راغلاست. زه عبدالغني مستغني ستاسې ښوونکی او مرستندوی په دې کورس کې. غواړم په دې لوست کې تاسې سره د مایکروسافت اکسل د فایل مینو اړوند هر اړخیزې خبرې وکړم. له ما سره اوسئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. د هر سره مخکې راځئ مایکروسافت اکسل پروګرام واز کړو. قدرمندو په دې لوست کې غواړم تاسې سره د مایکروسافت اکسل د فایل مینو اړوند خبرې وکړم. نو راځم فایل مینو. قدرمندو لومړی هغه څه چې تاسو دلته وینئ نیو وینئ. نیو په دې معنی چې هغه شیونه چې موږ سمدستي خلاص کړي وي هغه دلته شیونه ترلاسه کړو، نوی ټمپلیټ واخلو، دلته به یې اخیستلی سو. هغه شیونه چې موږ نه وي واز کړي وي د څو دقیقې مخکې یا یو ساعت مخکې هغه دلته ښکاره کېږي. مثلا دغه شیونه دي چې موږ مخکې واز کړي وو، مثلا 15 دقیقې مخکې یا 8 دقیقې مخکې یا داسې پرون داسې نورو ورځو کې. یا هغه شیونه چې موږ پینټ کړي وي یعنې پینګک هم پکې وهلی وي هغه دلته ښکاره کېږي. پینګک څنګه وهل کېږي؟ داسې که چېرته زه غواړم دغه ډاکومنټ چې هر کله استعمالومه، مثلا دغه ډاکومنټ زه هر وخت استعمالوم، نو همدې په لحاظ باندې زه پینګک پې وهم تر څو دلته راځي، یعنې نښانې کوم به دغه ډاکومنټ. نو دې په لحاظ باندې که چېرته غواړم پینګک ورنه ایسته کړم په دې باندې تاسو ورنه ایسته کولی شئ. دلته قدرمندو موږ ته ټمپلیټونه ښیي. که چېرته موږ غواړو له اماده تیار شوي ټمپلیټو څخه ګټه واخلو دلته تاسې ګټه ورنه اخیستلی شئ. یا که غواړئ مور ټمپلیټ په دې باندې کلیک کړئ ټول ټمپلیټونه درته ښکاره کېږي. ځینې معادلې دي، ځینې ټمپلیټونه دي، ځینې جدولونه دي. ورپسې قدرمندو اوپن دی. اوپن په دې معنی چې هغه پروژې یا ورکبوکونه چې موږ په کمپیوټر کې لرو غواړو چې واز کړو نو کولی شو دلته یې واز کړو. مثلا کوم غواړئ چې واز کړئ هغه واز کړه اوپن کولی شئ. مثلا زه غواړم چې دا واز کړم. دا موږ نه رمز غواړئ ځکه چې ما رمز ورکړی و، که نه رمز عادتا نه غواړي. دا دې موږ ته واز خو بېرته خپل فایل ته راځم. اوپن برخه کې قدرمندو دلته تاسو وینئ دیس پیس، یعنې که چېرته تاسو خپل کمپیوټر کې ځینې فایل لري کولی شئ ځای ورته وټاکئ او هغه واز کړئ. مثلا دا زه ځای ورته ټاکم او زه ومئ. دا دی قدرمندو. یا ورپسې قدرمندو دلته تاسو نیو په برخه کې براوز لرئ. براوز په دې معنی چې خپل کمپیوټر کې پلټنه کوئ، کوم ځای کې چې تاسو اکسل فایل لرئ هغه ګورئ، پیدا کوئ، بیا یې د همدې له لارې وازوئ. ورپسې قدرمندو دلته د انټرنیټ کې چېرې تاسو کوم مشخص یا ځانګړی ادرس لرئ کولی شئ واضح کړئ. یا دا چې خپل ورکبوکونه په ون ډرایو کې لرئ له هغې ځای هم واز کولی شئ تاسو دلته راوړئ. یا دا چې ون ډرایو دلته هم تاسو لرئ د ایمیل له لارې داخلیږي هلته خپل فایل دلته واچولی شئ. ورپسې قدرمندو انفو برخه ده. انفو په دې معنی چې ځینې شیونه چې له تاسو ته زه باید در زده کړم. لومړی قدرمنده شیر ده. که چېرته غواړم دغه ورکبوک چې سټوډنټ پلان نومیږي دغه چا سره شیر کړم، په دې باندې به کلیک کوئ شیر سره راځي. چا سره شیر کړئ هغه نفر به ورته ټاکي شیر کولی شي. ورپسې راځم بیا انفو ته. په انفو په برخه کې که غواړم د دې ادرس کاپي کړم کولی شئ دې ځای څخه تاسو کاپي کړئ. ادرس مو کاپي کړو. اوس به وګورو ادرس به هلته پیسټ کړم. قدرمنو دا ادرس دی. یوزر سی ته به ځو، سی ډرایو ته به ځو، له هغې وروسته یوزر سته، له هغې وروسته ډومین، له هغې وروسته سی ډاکومنټس، له هغې وروسته شتوندین پلان. که چېرته موږ لاړ شو دا به پیدا کړو. سی ډرایو ته یوزر سی ته به راسو، یوزر، له هغې وروسته ډاکومنټ او ډومین، له هغې وروسته ډاکومنټ، هغې وروسته دا فایل دلته موږ سره لیدل کېږي. دا بیا راځم خپل مایکروسافت ورکبوک فایل ته راځم. له هغې وروسته انفو ته راځم. له انفو وروسته هلته اوپن فایل لوکیشن. یا یې غواړئ چې کاپي کړئ تاسو ته پکار وي، یا دا چې قدرمندو غواړئ چې مستقیما یې واز کړئ نو دلته ته کولی شئ مستقیما یې واز کړئ. دلته مستقیما تا راولي همغه ځای ته چې کوم ځای کې دلته دا فایل شتون لري. دا همغه سی ډرایو دی، ډاکومنټ ته یوزر دلته مستقیما تا راولي. که محلي ځای غواړئ چې کاپي کړئ نو دلته کولی شئ کاپي یې کړئ. له هغې وروسته قدرمندو دلته چې دی پروټیکټ ورکبوک په دې معنی چې غواړئ خپل مایکروسافت اکسل ورکبوک فایل پروټیکټ کړئ یا یې ساتنه ورڅخه وکړئ. د ساتنې لپاره موږ عادتا قفل کاروو. نو د همدې په لحاظ باندې که چېرته غواړئ دغه ستا فایل یوازې ولوستل شي په دې باندې به کلیک کړي. اوس یوازې لوستل کېږي، پکې تغیرات شي نه پکې نشي راوستلی. دا دې موږ ته کولی شئ ولولو خلاص. که چېرته غواړئ نه همدغه خپل فایل ته قفل یا رمز ور واچوئ
نو هغې په لحاظ باندې په دې باندې به کلیک کوئ رمز ورته ټاکي زه ورته ټاکم 1 2 3 4 5 6 اوکې باندې کلیک کړه بیا ورته رمز تایید ووهه 1 2 3 4 5 6 د هغې وروسته په اوکې باندې کلیک کړه اوس قدرمندو که چېرته موږ دغه فایل بند کړو بیرته چې وازه موږ څخه څه غوښتل کېږي رمز غوښتل کېږي دا زه بندومه غواړئ چې سیف یې کړئ که نه زه وایم چې هو سیف ده سي اوس راځم دا بیرته وازم دا چې وازه موږ نه رمز غوښتل کېږي رمز ورته ورکوم 1 2 3 4 5 6 اوکې باندې کلیک کوم اوکې دا دی موږ ته باسته ورپسې په انفو برخه کې قدرمندو دلته که چېرته غواړئ مثلا دلته تاسو دوه شیته لرئ یو دا شیت دی یو دا شیت دی که چېرته غواړئ نه مکمل نه غواړئ چې بند سي بلکې غواړئ چې دغه مشخص شیت دې بند سي یا قفل سي یا دې پاسورډ ورته ورکړل سي د هغې په لحاظ باندې لومړی غواړم دغې نه رمز ایسته کړم دغه فایل نه راځم انفو ته له هغې وروسته چې دی دلته راځم له دلته چې دی دا خپل پاسورډ دې ورپورې ایسته کوئ اوکې دا ایسته سه اوس غواړم قدرمندو یوازې دغه شیت ته رمز یا پاسورډ ورکړم د هغې په لحاظ باندې انفو ته به راسو د انفو وروسته دلته به راځي دلته به لیکي پروټیکټ کرنټ شیت په دې باندې به کلیک کړي له هغې وروسته دلته تا ته وایي چې کوم شیونه غواړئ چې بند یې کړئ مثلا غواړئ یوازې سیلونه یې بند سي یا غواړئ څه شی غواړئ هغه به ورته ټاکي له هغې وروسته مثلا غواړم چې کالم سرور دې ډیلیټ نه سي یعنې د دې وړتیا څوک ونه لري چې دا که غواړي دا ډیلیټ کړي نو باید چې رمز ورنه وغوښتل سي نو داسې شي نه ورته وټاکئ له هغې وروسته په اوکې باندې کلیک کوئ خو پاسورډ به ورته ټاکئ 1 2 3 4 5 اوکې باندې کلیک بیا پاسورډ ورته تکرار کړئ 1 2 3 4 5 له هغې وروسته اوکې باندې کلیک اوس قدرمندو زه دا فایل بندوم سیف باندې کلیک کړه چېرته یې تایید دلته صحیح اوس راځم قدرمندو دلته په دې باندې ته کلیک کاپي افشتونن پله اوکې دا قدرمند موږ ورته رمز ټاکلی و خو موږ ورته ویلو چې خلک ونسي کولی چې روګان یا کالمونه ډیلیټ کړي زه اوس ګورم چې ډیلیټ کولی سم نه ورته موږ نسو کولی ډیلیټ کړو ځکه موږ بندې کړې وې چې څوک ونسي کولی دا بند کړي که چېرته غواړې دا ایسته کوي نو هغه څخه رمز وغوښتل سي نسو کولی موږ ډیلیټ کړو دا هغه شیونه دي چې موږ کولی سو په یو شیټ کې یو ځانګړی څه حق قفل کړو نو بیرته راځم فایل ته له فایل وروسته انفو ته راځم له انفو وروسته چې دی دغه رمز ورنه ایسته کومه څه شی رمز دی 1 2 3 4 5 له هغې وروسته اوکې باندې کلیک اوس کولی سو هو ډیلیټ هو ډیلیټ رو ډیلیټ یې کار څه ډیلیټ دی ته کولی سې ډیلیټ کړې له هغې وروسته قدرمندو بیا هم انفو ته راځم په انفو کې قدرمندو نور څه شی پاتې نه دي مګر دا چې سټرکچر دی که غواړئ که بند یې کړئ یعنې مکمل فایل نه بلکې یو قسمت سټرکچر یې غواړئ چې بند کړئ په دې باندې به کلیک کوئ نو پاسورډ به ورته کوئ سټرکچر یې بندېږي ساختار ساختماني یا قدرمندو ریستریکټ اکسس دا په دې معنی چې موږ مایکروسافت افیس اخلو پیسو باندې دلته ما اخیستلی دی که چېرته غواړئ یو مشخص ایمیل ونسي کولی ستا فایل واس کړي نو هغه په لحاظ باندې ته به هغې څخه ګټه اخلي خو زموږ لکه څنګه چې افغانستان کې خلک نه کاروي نو هغې څخه زه تېر خو بیا هم که چېرته تاسو ورته ټاکل ته به ورته ټاکل ته به ورته لیکئ خو دلته کار نه کوي ځکه چې موږ تاسو مایکروسافت چې دی جعلي مایکروسافت نه دی سټرکچر یې قفل ورته ورکوي کولی سي قفل ورته ورکړي خو دې څخه تېر به سو ورپسې قدرمندو سیف دی سیف په دې معنی که چېرته غواړئ دا خپل فایل کوم ځای کې سیف کړئ نو ځای به ورته ټاکئ مثلا کوم ځای د سپیسي هغه ځای چې دا پکې سیف کړي دا به ورته لیکي مثلا شی نوم به ورته وټاکئ 2 2 2 له هغې وروسته سیف باندې کلیک دا دی قدرمندو که چېرته غواړئ همدغه فایل په مختلفو نومونو باندې یا دا چې په بلو بېلابېلو فارمټونو باندې زیرمه کړئ له هغې څخه به سیواس څخه به ګټه اخلي سیواس باندې کلیک کومه ځای به ورته ټاکي مثلا همدلته به ځای د ورته وټاکه له هغې وروسته په بل نوم باندې سیف کړئ همدغه یو فایل دی په بل نوم باندې ثبت دی مثلا ورته لیکئ کابل له هغې وروسته په سیف باندې کلیک کوئ یا دا چې قدرمندو همدغه فایل فارمټ یې بدلوي په دې باندې کلیک کړه له هغې وروسته هلته فارمټ ورته وټاکه عادتا فارمټونه چې کارول کېږي هغه دا چې ویب پیج دی او پی ډي اف دی پی ډي اف او ویب پیج خلک استعمالوي زه پی ډي اف ورته ټاکم اوکې باندې کلیک کوم سیف قدرمندو دا د موږ وکولی سو چې د مایکروسافت اکسل فایل په پی ډي اف باندې بدل کړو دا د پی ډي اف باندې بدل یا که غواړئ بل فایل ورته وټاکئ سیواس باندې کلیک کړه له هغې وروسته ځای ورته وټاکه له هغې وروسته هلته راسه په ویب پیج باندې په دې باندې کلیک او سیف اوس دلته راځم خپل فایل ته کابل باندې دا دی زموږ فایل
دا ځل چیرې په براوزر کې واځي ځکه موږ ورته ویل چې ویب پیج د هغه وخت استعمالي کې چې تاسو یو ډیټا په مایکروسافت اکسل کې ځای پر ځای کړی وي او هغه غواړئ ویب پاڼې ته یا ویب سایټ ته اپلوډ کړئ لاغې لپاره دا کار استعمالي کی لاغې وروسته قدرمندو دلته پرینټ اپشن دی که چېرته غواړئ خپل مایکروسافت اکسل پرینټ کې له دې څخه به ګټه اخلئ دلته قدرمندو لومړی پرینټ دی دلته به قدرمندو پرینټر ورته ټاکئ کوم پرینټر ستاسو کمپیوټر سره وصل دی یا تړلی دی له هغې وروسته قدرمندو پرینټ اکټیف شیټ دا په دې معنی شوه چې اوسنی شیټ چې دلته موږ قرار لرو همدا دې پرینټ شي که چېرته غواړئ قدرمندو مکمل شیونه دې پرینټ شي مثلا دلته څومره چې شیټونه دي ټول دې پرینټ شي دا دی او دا دی ټول دې پرینټ شي که غواړئ چې نه دا اوسنی همدا یوازې پرینټ کېږي یا قدرمندو یو مشخص ساحه ورته ټاکئ چې غواړئ هغه دې پرینټ شي مثلا زه یو ساحه ورته ټاکم په لومړي سلایډ کې غواړم چې دغونه ساحه دې پرینټ شي دغونه نو راځم فایل ته له هغې وروسته پرینټ ته راځم له پرینټ وروسته هلته به ورته ټاکو پرینټ سلیکشن همدغونه ساحه موږ ورته ټاکلې وه همدا پرینټ کې راځي له هغې وروسته بیا پرینټ ته راځم په پرینټ کې ګورو کوم بل اپشن نور پاته نه دی پرینټ سلیکټر ټیبل که چېرته غواړئ یو مشخص ټیبل پرینټ کړئ نو له څخه ګټه اخلئ مثلا دلته دا ټیبل ټاکم یو ټیبل مې ورته وټاکه له هغې وروسته پرینټ ته به راځئ له پرینټ وروسته هلته به ورته ټاکئ چې همدغه ټیبل دې پرینټ شي یوازې ټیبل موږ ته پرینټ کېږي له هغې وروسته قدرمنو دلته تاسو وینئ دا ټول ټاکمه له هغې وروسته کولیټډ په دې معنی شوه که چېرته غواړئ تاسو یو څو کاپیانې واخلئ مثلا ته 2 کاپیانې زه اخلم 3 کاپیانې دغه 3 کاپیانې د څه ډول پرینټ شي د هر کاپي څخه یو دې پرینټ شي که نه یو پرې د مکمل یو ډاکومنټ خلاص شي بیا د دویم ځل شروع شي تاسو ورته ټاکئ په دې برخه کې د هرې کاپي څخه یو کاپي کېږي بیا چېرې بله دلته چېرې یو کاپي کېږي بیا بله یعنې یوه صفحه د هر یوې څخه یعنې 3 صفحې یوې 3 صفحې 2 3 صفحې 3 دلته چېرې یو پرې خلاصېږي بیا د سره کېږي قدرمنو دلته به تاسو صفحه ورته ټاکئ کوم ډول صفحه کې غواړئ پرینټ یې کړئ صفحه به ورته وټاکئ عادتا A4 استعمالیږي له هغې وروسته مارجینس یا دا چې سند یا حاشیې دي حاشیو لپاره به دلته راځئ کومې حاشیې غواړئ مثلا زه غواړم چې وایټ دلته متوجه کېږي څومره وایټ دی یا دا چې نارمل حالت دلته دی یا غواړئ چې نارو په دې حالت کې که چېرې تاسو جدول یا کاري محاسبه ډېره غټه وي نو کولی شئ نارو ورڅخه وټاکئ چې مکمل ځای پر ځای شي که نه که چېرته غواړئ پرینټ کوئ درسي هغه وي نو وایټ ښه وي ځکه چې کولی شئ ویې کولی شئ نوټونه هم پکې ولیکئ له هغې وروسته قدرمنو دلته تاسو ساحه ورته ټاکئ دغه ستاسو ډیټا دې په شیټ کې فټ شي یا دا چې مثلا غواړئ چې فټ آل کالمز مکمل کالمونه په دې کې ځای پر ځای یعنې که چېرته کالمونه زیات وي ټول سره راغونډېږي یو ځای کېږي دلته په صفحه کې دا و د پرینټ برخه نو په پای کې به په دې باندې کلیک کړئ تر څو پرینټ شي له هغې وروسته قدرمنو د شیر ده که چېرته غواړئ همدغه مایکروسافت اکسل فایل له چا سره شیر کړئ په دې باندې به کلیک کوئ مثلا غواړئ د ایمیل له لارې چا سره شیر کړئ ایمیل به ورته ولیکئ د چا ایمیل مثلا نوم به ورته ولیکئ دلته چېرې ټو یعنې دا چا ته غواړئ چې واستوئ مثلا زه غواړم چا دې نفر ته واستوم CCC پکې څوک ټاکئ مثلا دغه نفر پکې CCC کې ټاکم له هغې وروسته به خپل ایمیل ورته ټایپ کړئ د ټایپ وروسته به په سین باندې کلیک کړئ خو د دې څخه تېری اوکې له هغې وروسته بیا فایل ته راځو شیر ته راځو په شیر کې نورې خبرې نشته دی یوازینۍ خبره PDF که غواړئ چې PDF یې کړئ او بیا یې چاته واستوئ په دې برخه کې مکمل د مایکروسافت اکسل فارمټ کې استول کېږي خو په دې کې چېرې لومړی PDF باندې بدلېږي بیا استول کېږي په دې باندې به کلیک کړئ له هغې وروسته په دې باندې به کلیک کړئ تر څو به استول شي کانورټ ټو PDF لومړی PDF باندې بدلېږي له هغې وروسته چېرې استولو ته چمتو کېږي قدرمنو وروسته اکسپورټ دی اکسپورټ په دې معنی که چېرته غواړئ دغه مایکروسافت اکسل فایل په PDF باندې بدل کړئ په دې باندې به کلیک کوئ مثلا راځم مایکروسافت PDF یې واخیست ځای به ورته وټاکئ له هغې وروسته په پبلش باندې به کلیک کړئ تر څو ذخیره شي یا دا چې قدرمنو ته غواړئ چې PDF باندې بدل شي دا دې بدل شي یا غواړئ چې PDF باندې بدل شي خو یوه صفحه دې بدله شي د کال لپاره مثلا PDF ته به راځئ دا دی له هغې وروسته زه ورته ټاکم چې محترمه مکمل دې نه بدلېږي بقیه یوه صفحه یا 2 صفحې مایکروسافت اکسل فایل څخه غواړئ چې PDF باندې بدل شي هغه به ورته وټاکئ یا مثلا ته غواړئ چې 2مې صفحې څخه دې تر 3مې صفحې یعنې یوه صفحه دې وټاکئ یو مشخصه صفحه ورته ټاکئ چې هغه PDF باندې بدله شي نه ټول ډاکومنټ دا کولی شئ تاسو یې وټاکئ مختلفې اپشنې شته ورپسې قدرمندو په اکسپورټ کې مختلف بېلابېل
فارمټونه دي مثلا ورکبوک دی یا دا چې ماکرو دی مثلا ماکرو دی دا هم تاسو ته په ویو برخه کې یا ډیټا برخه کې مکمل تشریح کوم چې څه معنا لري یا غواړئ په دې فارمټ باندې ذخیره کړئ یا په دې باندې نو په دې باندې به کلیک کړئ له هغې وروسته به ځای به ورته وټاکئ په دې باندې به کلیک کړئ اوکې دا دې موږ ورته وکولی شو چې ځای ورته وټاکو له هغې وروسته قدرمندو بیا فایل ته راځم له فایل وروسته کلوز ده که چېرته غواړئ دغه ډاکومنټ مکمل کلوز کړي په دې باندې به کلیک کوئ غواړئ دا سیف شي که سیف نه شي چې هو سیف ده شي یعنې ډاکومنټ یا مایکروسافت ورکبوک موږ ته کلوز شو یا بند شو خو بیا هم صفحه شته دی زه بیا راځم بیا یې اوپن کوم قدرمندو ورپسې اکاونټ برخه ده خو مخکې د اکاونټ څخه انفو ته زه راځم په انفو کې ځینې خبرې راڅخه پاتې شوي دي هغه دا چې که غواړئ سایز یې وګورئ سایز یې دلته دی ټایټل یا ټاکس یې څومره دی مثلا دا چا جوړ کړی دی ټول شي نه تاته معلومیږي چا جوړ کړی دی چا نه دی ټول شي نه تاته معلومیږي تاسو ته خو زه راځم یو بل فایل اوپن کوم مثلا غواړم چې دا فایل اوپن کړم دا فایل رمز لري 1 2 3 4 5 6 اوکې باندې کلیک کړه اوکې له هغې وروسته قدرمندو انفو ته راځم په انفو کې هلته تاسو وینئ چې دا چا جوړ کړی دی ما خپله جوړ کړی دی ایډیټ سوی چا دی ما خپله ایډیټ کړی دی لوکیشن یې چېرته دی دلته سایز یې څومره دی مکمل شي نه تاسو کولی شئ ورته وټاکئ آخري ځل باندې دا کله ایډیټ سوی دی پرون 3:49 باندې ایډیټ سوی دی کله رامنځته سوی دی په دې تاریخ باندې رامنځته سوی ټول مشخصات تاسو کولی شئ په یو کلیک باندې وګورئ قدرمندو په دې برخه کې اکاونټ دی اکاونټ کې قدرمندو د مایکروسافت اکسل اړوند مشخصات کارول مثلا حافظ بیکګراوند څه ډول وي مثلا زه غواړم چې داسې یا دا چې مثلا داسې وي سټار یا دا چې غواړم چې نه داسې دی هر ډول چې تاسو خوښوي دغه ډول به ورته وټاکئ له هغې وروسته چې دی دلته د تاسو مشخصات وي دلته څه ناڅه لیدل کېږي زه غواړم چې نه داسې ډول د اوسي اوس هم لیدل کېږي آفیس ټیمز یعنې څه ډول رنګ ولري زه چې بلک مکمل تور یا دا چې مثلا مکمل سپین یا مکمل کارل فور داسې هر ډول چې تاسو خوښوي تاسو ورته وټاکئ له هغې وروسته قدرمندو که غواړئ د خپل مایکروسافت پاکیج په اړه معلومات ترلاسه کړئ په دې باندې کلیک کړئ معلومات تاسو ترلاسه کولی شئ نو دا و د مایکروسافت اکسل فایل مینو قدرمندو دا و زموږ نننی لوست تر راتلونکي لوست پورې مو په لوی الله باندې سپارم مننه